په وطن کې سرګردانه شومه ډېر او په نصیب باندې پښېمانه شومه ډېر. په وطن کې سرګردانه شومه ډېر او په نصیب باندې پښېمانه شومه ډېر او باور وکړه چې تیار شوم 2 ساعتو کې بیک مې واخیستو ملګریه په مارکو کې. بیا ننګرهار د چنارونو نه راتېر شوم د مهیپر د دنګو غرونو نه راتېر شوم. زه په دغه وخت کې وم تنکی ځوانۍ کې او شپه مو وکړه د کابل چوک کمپنۍ کې نو شروع مو شو سفر په هغه روز او حرکت شو په طرف د نیمروز. الله د نیمروز نه په موټرو کې سپاره شو بلوچستان طرف ته ګډ بیا په تیاره شو. په دې ځای کې ډېر بې شمېره و ځوانان او ډلې ډلې ګرځېدل به طالبان. سوچ یې دا و چې څه تېر نه کړي دوی پټ او تالاشي یې کړلو یاره لټ په لټ او یو څو شپې په منځ کې ووتلې ګرانه چې شو لږ لرې د خوږ افغانستانه. الله الله یو څو شپې په منځ کې ووتلې ګرانه او چې شو لږ لرې د خوږ افغانستان او بیا په سختو ګړنګونو باندې سر شو د مشکل په غټو غرونو باندې سر شو. یو څو ورځې مو کړل ستړي منزلونه نو مو کراس کړل د ایران دا باډرونه نور نو دلته راولد چې بهر څه ویل نور نو دلته رابلد چې بهر څه ویل د کوسکش لفظ به یې مخکې ورسره ویل هدایت یم چې لیکمه دا اشعار او نور چې تېر شولو موږ د ایران ښاره. څه مزل کړه څې موټرو کې لږ راوړلو لنډه دا چې په تهران را رسېدلو د تهران نه یې راکړو 10 ساعته مزل او په ماکو کې راسره وکړلو چل. په اوږده لاره کې ډېر زیات سرګردان کړو بس ډارک کې د ترکیه مرز ته روان کړو هېڅ ایثار یې نه کړو دغلته د میت او د ترکیه په مرز یې واړولو شپې ته. د ترکیه مرز نه چې تېر شو ډېر کسانو بیا نو دغلته نیولي وو پولیسانو چا ویل چې وړیم زندان ته اوازې وې جوړې کړې موږ ته دغلته برګې وې. الله را روان شو ښه په طبع بیا لوان او په دې ځای کې موږ 6 کسانو په اوږده لاره کې ډېر زیات ګنګ سو ګول شو نو سهار چې شو داخل په استانبول شو. بس نو نور شوم غمونو ته ورلاندې خو درنو کارونو ته ورلاندې 6 کاله کېږي دلته مسافر یم د خپل کلي او د کوره ناخبر یم نه مو جوړه کړه ترې خپله زندګي او خوشې وم کړه د ترکیه مسافري چې په نصیب مې جدایي ده یاره زمونږ څه زندګي ده د جنو برخه تاواني ده او مسافري سخته خواري ده د ډېرو پیغلو یې را کړل ارمانونه.